هغه نو قایل صاحب دغه پښې هم کټ شوي دي دا خپله لاس هم کټ شوی کوم ځای کټ شوي دي کندهار ښه دا واچوه دا خپل یې واچوه سلام علیکم دا ورک شه دا ستا دي خپل دوکان دی دی وروره ښه او مبارک دی او الله دې درته بختور کړي پیسې هم ستا ته واخله او دوکان هم ستا شو السلام علیکم ورحمت الله دا دروازې سره خو به اشنا یې که نه ویډیو مې مخکې کړی و مقل ته راغلي وو همغه د سرتیري ته راغلی و کمانډو سرتیری چې وو هغه بیا ګورو پوښتنه یې کړو چې څه حال دی صحیح ده سلام مشه لکه جو په خیر نوم دې څه دی عمر چا زوی مسیح الله زوی ته ورشه شته کور کې څوک خو نشته دا خو حجره ده که نه ځو راځئ سلامونه وعلیکم سلام مسیح الله خیر خیر خیرت دی قراري در څال دی عمره څنګه یې کښېنه طبیعت دې څنګه دی جوړ یې حالات ښه دي خیر سفر تېر شو بخیر خیر اوسې تا څنګه یې شکر دی جوړ یې پکې خو دې ماشاءالله ښه دی ولا بس تاسو پرون لکه باران هم شوی و پرون ډېر باران ښه باران و نه توپان و بیخي څه وایې شیشې او خلکو دا شیونه ټول ګډوډ کړي څه وایې ما فکر کوم چې هغه داسې باران به شوي چې هوا یې ښه کړي پرون ورځ ښه وه خو نن ورځ بېرته ګرمه خیر مونږ خو راغلو نو دلته به بهر ته ووځو لږ څه به درته وخورو خوراکي مواد او دوکان تنظیمات خو لا اوسه پورې شوي نه دي نو چې دوکان سیستم برابر کړو بیا به راشو بیا به دوکان ته تسلیم کړو وتی شی را سره پښه به واچوم انشاءالله بس پښه اچوې او یو پښه اچوې که دوه یو پښه بله چې اوچته کټ ده نو اچول یې ډېر مشکل دی نه دوه پښې اچوې که نه اوس یوه پښه شوم اوس را نه وتم بهر ومه سرک په سر ښځه یو پښه بنده شي ښه واچو زه عمره پښه ورکړه نو پلار بیا ما کټ کې بیا واچوم خیري کټ کې اچوې عمره که خپله وغواړې نصیب الله خان نو لږه سودا به درته واخلو له خیره شی کم و کور کې دا قاضي صاحب د ژوند ضرورت دغه سامان دی چې وریځې او غوړي دي او دغه چیني ده بوره ښه او دغه الله بلا دي قاضي صاحب محترم بس همدا به درته واخلو بس الله دې او دوکان ته به بیا بل ځل لاړ شو صحیح ده که نه صحیح ده صحیح زه سم راځه که نه د دې دوکان کې به درته څه واخلو صحیح ده صحیح اتلای شي کلاس در اوسم السلام علیکم جوړ په خیر تکړه صحت دې ښه دی کور کې څه شی کم و دغه سامان کم و دغه چیرې څه شی کم و دغه وریجې او چیني و وریجې چیني ته راځه دلته کښېنه که نه یو دقیقه ستا اجازه ده کښېنه ته خوښه لږ ذره یخ څه شی شته ته به ستړی که چس کې یخه خالص څه ستا خوښي نه چس کې ووایه که ستا خوښي نه ته ووایه زما قبول دي ښه جنسنګ شته دی او جنسنګ به در باندې وسکو دې کې خو نشته راشه دوکاندار را پیدا کړه که نه موږ نه ته ډېر لټې صحیح
ته چې اسکیا لګه دا و ته تا ته چې راوهله به او چې اسکې ته چې اسکې عمره حدیث ته ویوه چې اسکې ته راته ووایه که نه دا مونستر کې راشه تېخوا راشي مونستر دا مونستر راوهله ورته دغه دی دا دی مونستر صحیح شو ښه دوکان نور شی کم وه حدیث دغه سامان کم دی دا بوره و چای و بوره هغه به هم وشي دا دواړه څو روپۍ شي دا دواړه 1000 روپۍ او 10 سل افغانۍ کېږي دا ورک شه دا ستا دی خپل دوکان دی وروره ښه او مبارک دی او الله دې درته بختور کړي پیسې هم ستا ته واخله او دوکان هم ستا شو دوستانو الله مو خوشحاله لره هغه چا چې مرستې کړي هغه چا چې مسیح الله ورور سره همدردي کړي مسیح الله هغه سرتیری دی د کمانډو د تیر نظام دواړه پښې هم نشته دا خپه هم خپله نه ده او لاس هم نشته دا بله خپه په دې بیخ کې کټ ده ما ته ویلې چې زه کولی سم کار وکړم په دغه حالاتو کې نه غواړم چې چاته لاس ونیسم خو ژوند دی قسمه قسم حالات په انسان راځي تر ټوله بهترین انسان هغه دی چې هغه د ژوند مشکلاتو ته تسلیم نشي الله تعالی به موږ تاسو ته معلومات دی چې د هر تیاره نه وروسته رڼا وي نو د دې سړي م لاس ونیو الله دې تاسو ټول ته اجر درکړي دغه به د عمر ته او خپل فامیل ته به دغه به یو وسیله وګرځي الله تعالی به ورته یو مړۍ حلاله نفقه په همدې دوکان باندې پیدا کړې او دا ستاسو جاري صدقه شوه الله دې ستاسو دا جاري صدقه ټولو ته قبوله کړي او الله دې وکړي چې مسیح الله همدغه دوکان له طریقه خپل فامیل ته د یو مړۍ روزي خاوند شي چای او نخود او هر هغه شی چې دلته ضرورت و انشاءالله ټول شته دي دې خواته د دال او لوبیا او بوره غوړي نو تر قرطاسي پورې او تر انرژي باب پورې څه چې تا غوښتي و هغه شی شته صحیح ده ورو نو انشاءالله نور خو به تکړه اوسې نو انشاءالله بس بېغمه دوکانداري دې کله کړې و مخکې مې کړې ده ښه نو موږ خو همیش لپاره راځو پښتنه کو انشاءالله هر وخت راتلی چې بله ورځ راولو دوکان کې د څه نه وه بیا دې جریمه کوو نو بس ډېرې ساعته ستاسو خدمت کوي الله دې خوشحال لره موږ به هلته خوشحاله یو چې موږ راځو ستا دوکان داسې ډکي انشاءالله صحیح ده انشاءالله او دا خولې دې لږ وچېکه ځکه دا جنس خو خولو هغه کې راغی ګرمي کې راغی نو طبعا بیا یو پښه او یو لاس ډېره سخته ده ښه دوستانو د قمر بنسټ همیش لپاره کوشش یې دا وي چې یو څوک په پښو ودرو هغه د چینیانو متل وایي یو چاته د میو نیولو طریقه وښیه که نه پخولو طریقه به یې خپله زده کړي نو که چېرته غواړئ تاسو هم دغسې مستحق وروڼه هغه څوک چې د کار وس او توان لري ولې مالي مشکلات ورسره وي موږ تاسو به ټول په دې کاروان کې سره یوځای کوو تر څو پورې دی په خپلو پښو ودرېږي او د دې وړ وګرځي چې آینده کې دې ته یو څوک راځي لاس نیسي یو څه ورته ورکوي الله مو خوشحاله لره تاند او سوکاله اوسئ مسیح الله خان الله دې هغې ته اجر ورکړي زموږ غوندې خلکو لاسنیوی کوي الله دې به ټول مو خوشحاله لري او زما په شانتې نور چې کمزوري خلک د هغې هم لاسنیوی وکړي الله هم ډېر عمر خاوندان ته خوشحاله وکړي مسیح الله ورور پوسټونه اکثره خلکو لیدلي وو په هغه کې فیسبوکو کې نو بیا موږ الحمدلله ور برابر شو راغلو نو اوس خو لله الحمد هغه سم څه چې غوښتي هغه ورته وشو انشاءالله موږ چې کله هم کونل ته راځو مرسته وي هر څه چې وي مسیح الله به زموږ په ذهن کې الله مو آباد لره السلام علیکم الله خو پورته کوم وای په عمره ته به څه شی څکې نه نو کیکونه میکونه خو به نه پټوې پلار نه خو به یې څه پټوې نه د دوکانداري خو به نیمیر سره دا کینو همدا به راسه ناست که نه دا راواخله هغه راواخله صحیح الله مو آباد لره السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مبارک دی دکان تا دې مبارک اولنې سودا وزو کوم تراکه بوتل لا تراکه بوتل مر راوړه کومه بوتل لري تراکه دا شینې ونه شینې ونه